دارنګ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث ته د حضرت عبدالله بن مسعود نه یعنی که یو څوک وغواړي حرام مال یې ګټلی وي او بیا په دغه حرام مال سره صدقه ورکوي آیا د ده صدقه به قبوله شي د ده خیرات به قبول شي هېڅکله نه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک څه فرمایي لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منه فیقبل منه داسې نه ده چې یو انسان حرام مال ګټي او بیا دې الله په لار کې صدقه کوي او بیا دې د ده نه قبوله شي نه کله نه شي قبلېدلی ولا ينفق منه او داسې هم نه ده چې خرج کوي د الله په لار کې خرج کوي فیبارک له فیه او الله دته برکت کې واچي نه برکت هم نشته په حرام مال کې برکت نشته او همدارنګه ولا يترك خلف ظهره الا كان زاده الى النار چې کله دی مړ شي او خپل ورثو ته حرام مال پرېږدي دغه حرام مال به بیا د ده لپاره په جهنم کې توخه وي په جهنم کې به بیا خوري جهنم ته به یې رسوي بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ان الله لا يمحو السیئ بالسیئ الله رب العزت بیکاره شی په بیکاره شي نه ختموي ګناهونه په بیکاره عمل نه ختموي حرام مال دې ګټلی او حرام مال دې صدقه که ته به دا وایې چې زما ګناهونه به په دې سره ختم شي نه الله رب العزت بیکاره شی په بیکاره شي نه ختموي ولكن يمحو السیئ بالحسن لیکن الله رب العزت بدی شي ختموي په نیکي یې ختموي بدی په بدی چېرته ختمیږي بدی په بدی نه ختمیږي بلکې بدی په نیکي سره ختمیږي ان الخبیث لا يمحو الخبیث خبیث شی چې دا خبیث شی نشي ختمولی مولا قاري رحمه الله لیکلي دغه حدیث نه لاندې وایي که چېرته یو څوک حرام مال صدقه کې په خیرات کې ورکي او بیا نیت د اجر او د ثواب وکړي عقیده یې دا وي چې خدای پاک په ماته په دغه حرام مال په صدقه باندې یا په خیرات باندې اجر او ثواب راکړي فقد کفر دی د اسلام نه ووت او هغه فقیر هغه غریب چې د دنه دا مال واخلي خو ورته درک کړي چې دا مال حرام ده په حلاله طریقه باندې نه ده ګټل سوی او دته دعا وکړي فقد کفر هغه هم د اسلام نه ووت نو حرام مال که په الله په لار کې هم خیرات کې په دې سره د تا ګناهونه نه ختمیږي نو ډېر زیات احتیاط پکار ده په دې باره کې نن سبا مشکلات ډېر زیات دي مولانا ذوالفقار احمد نقشبندي حفظه الله یو لوی عالم ده د خپل وخت اوس په الحال هغه لیکلي په یو ځای کې وایي درې شی داسې دي که چېرته د هغو لحاظ وساتل شي نو خدای پاک به ضرور ښه نتیجه سړي ته ورکوي یو دا بعضې انسانان داسې وي چې شکایت کوي د پریشانی ډیره زیاته ده نو څوک چې استغفار ډیر زیات وای استغفار خدای پاک به د پریشانی ضرور حل کوي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا څوک چې همیشه استغفار وای الله رب العزت په دته لار خلاص کی مشکل نه او ساتي مشکل نه بچ او بل دویم شی دا ده نن سبا اکثر خلک د روزي نه شکایت کوي روزي نه برابرېږي رزق نه برابرېږي نو څوک چې کاروبار کوي او کاروبار نه برابرېږي د دې لپاره وایي په کار د لا حول ولا قوة الا بالله دا کلمه ډېره زیاته ووایي دا کلمه چې وایي ان شاء الله الله رب العزت د کار برابروي او دریم شی هغه بیا دا ده که چېرته یو انسان غواړي چې الله ماته ډېر نعمتونه راکړي او بېرته یې رانه وانخلي ډارېږي چې بېرته یې رانه وانخلي بیا دته په کار ده چې ډېر زیات الحمدلله وایي په کثرت سره الحمدلله وایي او بیا یو حدیث هم را نقل کړی وایي په حدیثو کې راځي چې 5 شیان لازم او ملزوم دي چې کله په یو قوم باندې 5 شیان راشي 5 عملونه دوی شروع کړي فوراً به 5 مصیبتونه دوی ته متوجه کېږي دا به په راځي هغه حدیث بیا په داسې شکل ده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په کوم قوم کې چې بېحیایي ډېره زیاته شي بېشرمي ډېره زیاته شي نو په هغه قوم باندې بیا چې کله بېحیایي ډېره زیاته شي په هغه قوم باندې الله رب العزت بیا ظالم حکمران مسلط کوي او کله چې څوک زکات نه ورکوي زکات منع کړي نو بیا قحط سالي راځي او څوک چې د الله رب العزت د احکامو خیال نه ساتي معمولي یې ګڼي ډېر په سپکه ورته ګوري نو بیا د دوی تر مابین بې اتفاقي ډېره زیاته راځي بې اتفاقیانې به ډېرې زیاتېږي او بیا د دام لیکلي دي وایي هغه عملونه چې د هغه په سبب سره رزق اضافه کېږي هغه کوم عملونه دي یو عمل وایي دا د انسان ته په کار ده وایي دا د تجربې نه صادقه خبره ده چې همیشه د په اودس باندې ګرځي څوک چې په اودس باندې همیشه ګرځي خدای پاک په روزي درته ورکوي دویم دا چې الله دا خپل زړه دې د الله طرف ته متوجه کوي
او دریم دا چې د خپلو سترګو حفاظت چې کوي، غض البصر، د نظر حفاظت چې کوي. او بیا یې دا یو عالم نه یو وظیفه م را نقل کړې، وایي څوک چې د هر مانځه نه وروسته یارې درود شریف ووایي او ووارې لإیلاف قریش سورت ووایي او په آخر کې بیا درود شریف ووایي، انشاءالله الله رب العزت په ده ته فراخه روزي ورکوي. دی وایي دا په تجربې سره ثابته ده، ډېرو کسانو ته وایي ما دا وظیفه ورکړې، ډېر زیات د هغو حالت فراخه سوی او وسع سوی، خدای پاک دې ته رزق ورکړی. او دارنګه دا حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله د دیوبند په علماو کې یو لوی عالم تېر سوی، د هغه یو وظیفه یې هم را نقل کړې چې هغه مبارک فرمایي څوک چې هر سهار دغه آیت وایي الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوي العزیز ووارې هر سهار، نو خامخا به انشاءالله الله رب العزت ده ته روزي ورکوي، روزي کې به فراخي راځي، وسعت به راځي. نو په کار دا ده چې سړی همیشه چې کله بچیانو ته روزي ګټي د حلال روزي کوشش وکړي، حلال روزي وګټي او د حرامو نه ځان وساتي. او کوم کار چې کېدی خدای پاک کومه روزي چې په کوم کار کې درته یې کې هغه کار دې نه پرېږدي. د کنز العمال یو حدیث ته نبي علیه صلات وسلام مبارک فرمایي من رزق فی شیء فلیلزمه، چاته چې په کوم شي کې رزق ورکول سوی هغه دې کلک ونیسي، بل کار دې نه شروع کوي. ومن جعلت معیشة فی شیء فلا ينتقل عنه حتى يتغیر علیه، په کوم شي کې چې د ده معیشت او کسب برابر سوی بل کار ته دې نه منتقل کېږي، خو تر هغه وخته پورې چې دا کار په خپله خراب شي، خپله واوړي. کله چې انسان یو کار شروع کړي دته په کار ده چې په هغه کې دوام وکړي، هغه کار تر اخره پورې باید وکړي. مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله د دې حدیث نه لاندې لیکي وایي په هر کار کې دا چې د په هر مسؤلیت کې چې خدای پاک تاته یو مسؤلیت درکړه، تاته په کار ده چې هغه مسؤلیت نه وانه وړي. هغه که هر مسؤلیت کې دلته خو نبی رسول الله صلی رزق ذکر کړی، هر یو کار چې تاته خدای پاک درکړه باید دغه نه وانه وړي، تر اخره پورې په هغه باندې دوام وکړي. او حلال روزي باید سړی ځان ته وګټي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث دا هم ده من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسأله، څوک چې دنیا ګټي حلاله دنیا او خپل په دې نیتي ګټي چې د سوال نه بچ سم، او دارنګه په دې نیتي ګټي ووسعا على اهله چې په خپل اهل باندې وسعت او فراخي راولم، وتعطفا على جاره په خپل ګاونډي باندې ترحم وکم رحم وکم، بعثه الله يوم القيامه، الله رب العزت په دې د قیامت په ورځ باندې راوچت کې په داسې حالت کې ووجهه كالقمر ليله البدر، د دې مخ به داسې پړکیږي لکه څنګه د 14 شپې سپوږمۍ، داسې به پړکیږي. او که څوک داسې وکړي ومن طلبها حلالا مفاخرا مستکاثرا، څوک چې دنیا غواړي حلاله دنیا ګټي خو هلته د تکبر په نیت ګټي، بل چاته سپک ګوري او ریا پکې کوي، نو بیا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، دی به د الله سره د قیامت په ورځ داسې مخامخ کیږي چې الله رب العزت په ورته په غوسه کړي، الله رب العزت په ورته په حالت ته غضب کړي. نو ډېر زیات کوشش پکار ده سړی چې کله کاروبار کوي باید حلال روزي وګټي او په ښه طریقه باندې وګټي. الله رب العزت موږ تاسو ته په دغه کړو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب